امریکا نن د ایران د بندرونو پوځي محاصره پیلوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي د ایران بندرونه محاصره کړي څو ایران د هرمز په تنګي کې د کښتیو د ترانزیټي فیسونو له ترلاسه کولو څخه منع کړي او د نفتو عایدات پرې کړي. د دې اعلان وروسته د نفتو بیې په چټکۍ لوړې شوې دي. بلخوا د ایران سپای پاسداران څرګنده کړي چې هرمز تنګي ته د پوځي کښتیو هر ډول تګ راتګ به د ایران او امریکا له دوه اونیز اوربند څخه سرغړونه ده او له پریکنده او سخت غبرګون سره به مخ شي. د ایران دولتي رسنیو د خبرې شوي خبرپاڼې له مخې د اړینه سمندري لار د ایران د سمندري ځواکونو تر ځیرک څار او مدیریت لاندې ده. د ایران سپای پاسداران ټینګار کوي چې د هرمز تنګی له ځانګړو مقرراتو سره سم د ملکی کښتیو د خوندي تګ راتګ لپاره خلاص دی، خو پکې به هر راز نظامی حرکت له غبرګون سره مخ شي.